د مراد سعید له څه پیغام ورکړي؟ مراد سعید چې کوم یو نر لیډر دی، یو نر بچی دی، د پښتنو لیډینګ کوي، د مسلمانانو لیډینګ، د پاکستان لیډینګ رول کوي. یا کنه و یا کلستاین باندې هغه چې سوره یقین ساتي زوم چې ټول دنیا له دې معنا خوله. یا کنه و د معنا خدای چې مونږ او د صرف کولی نام عبادت معنا غلامی کول، غلامی د الله پاک بکاو او د الله پاک نه یا کلستاین الله پاک نه امداد غواړي. د معنا صحیح ده چې یو کس گرفتاری وشي دغه سافټویر اپډیټ شي. تاسو سافټویر اپډیټ شوی نه؟ نو سافټویر خدای چې مونږ عمران خان سره کوم دی نو زه د هغې نه مخکې لکه د هغې نه مخکې مو کلک ولاړو. جی ناظرین مونږ موجود یو د های کورټ بیک سایډ ته او تاسو ته پته ده چې د عمران خان صاحب بیا بلنه ده، یو ځلې بیا پیشي ده او د عمران خان صاحب سره مینه کوونکي هغه خلک دلته کې ټول موجود دي څوک چې په عمران خان مین دي او د عمران خان صاحب سره عشق کوي. عشق ولې کوي؟ ولې چې دا زما رور دا ډاکټر فضل الهی چې ما سره موجود دی، ما ته یاد دی چې 2014 وا هغه ټایم ما د افغان ټي وي سره ایز اینکر کار کولو او ډومبه انټرویو ما د دوی کړی و او د پرویز خټک صاحب. الله تعالی هغه هر یو کس له عزت ورکوي څوک چې د عزت قابل وي. ډاکټر فضل الهی د دوی مینا د دوی محبت چې دی د عمران خان صاحب سره په سچو نو وایي چې د رښتیا مینه وي هغه میلاویږي ضرور، سټرګل پکې وي. دا راته ووایه ډاکټر فضل الهی صاحب د عمران خان صاحب سره ملاقات هم وشو، سټرګل هم وشو. دا راته ووایه چې هغه صله میلاو شوه ستاسو د سټرګل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو تاسو له کوم دی نو اف کې میډیا ته ډېر موده پس تاسو سره زه میلاو شم، یو تاسو ته په خیرالي او تاسو ته سلام پیش کوم. او دلته چې کوم دی نو مونږ عمران خان سره دا چې کوم سټرګل دی دا زه 95 نه 25 اپریل 1996 نه چې کوم نه شپږم نوي لکه مطلب د هغې نه پښتو کې نو مونږ هغې نه ورسره یو او اوسه پورې زمونږ 20 کاله تقریبا 18 ورځې جوړېږي زمونږ. نو مونږ فاونډینګ ممبران یو د پاکستان تحریک انصاف دا پارټي نه دا تحریک دی. دا تحریک چې کوم دی نو خپل منزل ته چینی رسي، هغه تحریک خپل هدف ته ځان رسوي. عمران خان چې کوم دی نه ستړي کېږي او نه جوکاویږي او نه یریږي. یا کنه و یا کلستاین باندې هغه چې سوره یقین ساتي زوم چې ټول دنیا له دې معنا خوله. یا کنه و د معنا خدای چې مونږ او د صرف کولی نام عبادت معنا غلامی کول، غلامی د الله پاک بکاو او د الله پاک نه یا کلستاین الله پاک نه امداد غواړي. د معنی صحیح ده چې غلامي کې عبادت هم راځي، څه پکې راځي. نو هغه غلامي ونه کړه او لا اله الا الله مطلب یې خلکو له وښولو چې دا لا اله الا الله چې څوک یې دی چاله جوکاویږي نه، دا سړی ازادۍ. نو دا مونږ آزاد کړي یو. مونږ خو مخکې نه خو د دې معنا مفهوم هغه دوره کلیر کټ وي او دغه په زړه کې دوره لا اله الا الله دا چې کوم دا جوکاوېدل دا په هغه کې اړوشتی نه او هغه کې چې کوم ټوله دنیا ته وښوله. یونایټډ نیشن چې کوم تقریر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې کړی ټوله دنیا ورته حیرانه وه چې ډایس ته راتلو. داسې لکه چې ته وایې چې د امریکې دوره جوکاوېدو نه چې ډایس ته کوم انداز باندې روانو یونایټډ نیشن کې د امریکې صدر داسې ښکارو چې دا د امریکې صدر دی، دا نور غلامان ناست دي. ولې چې د یا کنه په باندې یو پوښ کې عمران خان سره ګورې مونږ نه ولاړ، عمران خان مونږ سره ولاړ دی، مونږ عوامو سره ولاړ دی. اوس دا جنگ د هغه نه دی، دا جنگ زموږ د حقیقي ازادۍ جنگ دی. دا جنگ انشاءالله تعالی زه ډیالي جیل ته لاړم، کوټلک په جیل ته لاړم. دا اوس زمان پارک کې عمران خان سره 3 میاشتې زما وشوې، 2 میاشتې بنګاله کیمپ کې مو سکیورټي کې. زه ډیالي جیل ته لاړم، کوټلک په جیل ته راجنپور جیل ته لاړم، رمنا تاڼي ته مونږ په تاڼو باندې ګرځئ. دا څه د ازادۍ جنگ شروع دی. غلامۍ زنځیر ماتو، غلامۍ زنځیر څوک پرې داسې نه پرېږدي، په خپله به ماتی، په خپله به روزو دا وماتو. دا راته ووایه مونږ اکثر به دا اورېدله چې یو کس گرفتاری وشي د هغه سافټویر اپډیټ شي. ستاسو سافټویر اپډیټ شوی نه؟ نو سافټویر خو دا دی چې مونږ عمران خان سره چې کوم دی نو زه د هغې نه مخکې لکه د هغې نه مخکې مو کلک ولاړو. انشاءالله مونږ مخکې هم تر ورسره ولاړو خو اوس د هغې نه مضبوط ځکه چې تا له پته ولګېده چې تا له زنځیر او دغه واړ چې لوت کړی وی د دې مطلب دی چې تا له غلامي دی در کوي. نو نور هم زموږ یقین پوه شو چې دا غلامي ده او غلامۍ خلاف جنګ مو نور هم چې کوم تیز کو ځکه چې مونږ سافټویر عمران خان چینج کړی دی، د ازادۍ سافټویر دی. انشاءالله دا سافټویر چرم تر مرګه پورې انشاءالله دا سافټویر چلیږي او د قیامت پر ورځ به انشاءالله تعالی مونږ باندې د الله پاک سرخرو یو چې د حق او د انصاف جنګ عمران خان کړی دی. عمران خان صاحب سره چې څه وخت کې فرست ټایم ملاقات وشو دا به یو ارمان هم ولې چې تاسو د پارټۍ سره مینه وه. نو دا راته ووایئ چې هغه وخت کې ستاسو فیلینګس او هیزیټیشن و که نه و؟ نه زما خو هیزیټیشن شکر دی مخکې ورسره ملاقاتونه زما شوي دي. زه د پارټۍ باني کارکونو کې مونږ چې کوم دی نو ورسره چې کوم دی نو په کور کې مو لکه میټینګونه شوي دي، هغه شوي دلته په نګاله کیمپ کې مونږ ته راکوشي او سکیورټي کیمپ ته راکوشي او دلته کور کې اوس ورسره یم. دا کې ملاقاتونه 2-3 پیرې وشول. دغه نه چې جیل نه چې راغلو موږ سره ملاقات وکړو چې د هغې نه مخکې بیا د هغه په کور باندې چې کوم دا حمله شوې بیا ملاقات خان صاحب سره محبت او د مینې دغه خو
دا غله خو چې ناست دی او کرزمټک شخصیت دی هغه خو چې ناست دی هغه چې کوم یو مطلب دا شخصیت دی چې هغه تعالی چې کوم دی نو دغه په کتو یو انسان لکه دغه کې نورم جذبه سی واقعي چې د ازادۍ دا جنگ چې دی کوي دی ولاړ دی د چا د پاره ولاړ دی د مونږ د پاره ولاړ دی مونږ هغه ته وایي چې ان شاء الله تعالی زمونږ د ستا مثال زمونږ د مور پلار دی ما په انټرویو کې ویلي ستا مثال زمونږ د مور پلار دی مور پلار باندې زامنو باندې خپه کیږي او زامن په پلار مور پلار مونږ مثال استاد داسې دی د پاکستان ته مور پلار او دا ستا بچیان دي مونږ هم ستا بچیان او ته زمونږ مور پلار نو چې څنګه پاکستان بچ کو مور پلار هم بچ کو تا هم بچ کو ان شاء الله پاکستان هم بچ کو او د ازادۍ د جنگ هم ګټو او ان شاء الله د مور پلار وسړی په پاکستان په بچای باندې وکینه ان شاء الله چې دی د زکه چې په کوم سو خپه کیږي هغه مور پلاری په کوم عمران خان خپه کیږي او داسې په خپه کیږي د کرپشن خلاف د کور نه چې سوغلا کوي اپ خپه کیږي دا د کور پلار دی د په غلا باندې خپه کیږي دا نور خو غلا کوي د په کور نه کوي چې کور تاس نشي خو چې زموږ بچای جوړ شي خو ان شاء الله تعالی دا کور د پاکستان لوی کور به جوړیږي بنګالا کې او د بنګالا کور او د زمان پارک دا کور د چا چې پلارم دغه ته کوم د کور یو پاڼه تم ګوتی نشي وړي ځکه چې موږ په لاشونو باندې یو انسان تیریږي موږ موجود یو چې کوم د کور باندې دا په کور چې عمله کوي نو موږ موجود موږ مړ یو نو ان شاء الله تعالی موږ په خپل ژوند کوم موږ مرشي خبروا نشته که په منډه مرشو فکستاو د خپل کار نه نون د پاره ما دا موږ او ان شاء الله تعالی موږ ودرې ګنا کوم موږ شو نه خبره نه د دې خلک قرباني پاکستان جوړولو کې ورکړي دي ډېر زیات قرباني ورکړي دي او چې کوم ویني توی کړی دي نو کوم موږ شي خو چې عمران خان بچي د پاکستان روان نسلونو لپاره جوړ شي داغه بچ کول آینده نسلونو لپاره جنگ پاکستان د موږ حفاظت د دوی ولیکو د پاکستان د عمران خان حفاظت ولیکو چې پاکستان هم ضروری دی عمران خان هم ضروری دی عمران خان او پاکستان لازم او ملزوم دی پاکستان نه خو عمران خان دی عمران خان دی نو پاکستان دی ان شاء الله تعالی درته وای مراد سعید ستاسو یو کشر د سوات نه پاسېدل هغه اجي درته وای جی د سوات د علاقې یو نوجوان یو داسې لیډر چې داغه په یو आवाज باندې پورا د کې پی عوام راوځي د مراد سعید له څه پیغام ورکړي مراد سعید کوم یو نر لیډر دی یو نر بچی دی د پښتنو لیډینګ کوي د مسلمانانو د پاکستان لیډینګ رول کوي په دې کم عمر کې هغه د اعزاز سره چې پارلیمنټریان شو په دې کم عمر کې هغه چې کوم جدوجهد وکړ ته سلام ورکو او دغه جذبو ته خدای پاک زر کاله جون عمران خان او دته او زموږ هغه خلکو چې په دې کې لیډینګ رول کوي ان شاء الله د پاکستان کارکونانو ته چې په سکیورټي ته موږ چې کوم زر کاله جون کې د پاکستان را جوړ کړاله چې د غلامۍ د زنجیر بیا سو داسې مات کی چې بیا سو غلامي پیژنیم نه ان شاء الله موږ هغه ته سلام ورکو هغه आवाज نه دی د پاکستان आवाज دی زموږ आवाज دی پښتنو आवाज دی او نر لیډر دی موږ ته جرأت است چې هغه چې په پارلیمنت کې چې ناشتي چې نو هغه خو دمکان نه خو سړی یریږي چې هغه د ایمان کمزوري او چې ایمان موجود دی عمران خان غوړي چې عمران خان چا ته درس ورکړي چا شعور ورکړي هغه نه یری